آریانا سعید یې بیا غوسه کړې خو چا او ولې. سلامونه او نیکې هیلې. د مطلب شروع کېدو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي در سره سبسکرایب ورسره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. آریانا سعید هغه سندرغاړې ده چې د سندرې یې دومره نه خو جامې او خبرې یې ډېر کله اور بلوي. دا چې آریانا دا کارونه شعوري د ځان د شهرت لپاره کوي او که نه ترې کېږي پته یې نشته، خو اوس بیا غوسه شوې او په غوسې کې هغه خبرې کړي چې تمه ترې نه کېده. آریانا دا ځل د یک تلویزیون د کاکتوس خپرونې په جوړونکو د زړه بړاس تش کړی او ویلي دي چې ښه چلند یې ورسره نه دی کړی. آریانا په دې غوسه ده چې د یک تلویزیون د کاکتوس خپرونې جوړونکو ورته دروغ ویلي. دروغ هم داسې جدي ته ویل شوي وو چې په دې خپرونه کې ستر سیاسي شخصیتونه ګډون کوي او یوازینی هنرمند فرهاد دریا و چې میلمه شوی وو او آریانا به د دې خپرونې وروستی هنرمنده میلمه وي. خو د اختر په ورځو کې معلومه شوه چې له آریانا وروسته دوه نورې سندرغاړې غزال عنایت او غزال سعادت هم د دې خپرونې ته رابلل شوې وې. آریانا که څه هم وایي چې د نورو سندرغاړو میلمه کول ورته مهمه خبره نه ده، خو دا چې دروغ ورته ویل شوي وو غوسه ورغلې. ښکاري چې نوموړې په همدې خاطر غوسه شوې چې ولې د کاکتوس والو دا له نورو سندرغاړو سره برابره کړې ده او په همدې خاطر شاید غوسه شوي هم وي چې خپل شخصیت له نورو لوړ ګڼي. هغه تور لګوي چې د کاکتوس خپرونې جوړونکي په دې خاطر چې خپله خپرونه جالبه کړي د میلمنو په شخصیت ملنډې وهي. آریانا ویلي غوښتل یې د کوربه د نیخ دارو خبرو په خاطر دا خپرونه په نیمایي کې پرېږدي، خو هغو ښځو ته په احترام تر اخره کېناستله چې دې خپرونې ته راغلې وې. آریانا سعید د کاکتوس خپرونې تر وروستۍ برخې په خندا لګیا وه، خو په وروستۍ برخه کې د خپرونې له ویان سره د حجاب په اړه خبرې جدي شوي چې شاید دا هم د غوسې یو لامل وي. په هر حال خپرونه دومره هم بده نه وه چې آریانا ګیلې ترې کوي، خو شاید د نورو افغان هنرمندانو په آریانا هم دا ستونزه ولري چې نقد په اسانۍ زغملی نشي. د ویډیو په اړه مو خپل نظرونه په کمنټ کې پرېږدئ. ویډیو درسره لایک او شیر کړئ.